बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د لپاره ډیر مهم لغتونه راوړي دي تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ نو ان شاء الله دا ټول لغتونه به تاسو ته په اسانه طریقې سره زده کوم دا ډیر زیات مهم کلاس دی په دې کې به تاسو دا ټول لغتونه زده کوئ او که تاسو چرته کلاس تر پایه پورې وکړو راځئ ټیم نه خرابو خپل نننی کلاس شروع کو پهلنی ټکی موږ سره سره ورډکټ ورډکټ څه ته وي دا موږ فیصلې ته وي یعنی یو ډیسیژن ته تاسو چې مطلب د عدالت چې کومه فیصله وکړي دې ته هم تاسو ورډکټ ویلی شئ او یو کس فیصله وکړي مطلب دې ته هم تاسو ورډکټ ویلی شئ دې ته موږ په انګلیسي کې ډیسیژن هم ویلی شو وینیټي ویاړ وینیټي ویاړ انټیګریټي ایمانداري یعنی انټیګریټي څه ته وي دا مطلب ایماندارۍ ته موږ ویلی شو آفنس آفنس څه ته وي دا وي جرم ته یعنی اوس یو کس غلط کار وکړي نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ آفنس ویلی شو او دې ته موږ په انګلیسي کې کرایم هم ویلی شو یعنی که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آفنس څه ته وي نو تاسو ورته داسې هم ویلی شئ کرایم او په پښتو کې ورته موږ جرم ویلی شو ډېر مهم ورډ دی تاسو د دې سینونیم هم زده کوئ کرایم یعنی آفنس کرایم وینچر سفر سفر ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو وینچر یعنی دا هغه سفر دی موږ سره چې کوم اوس مطلب د انسان یو سفر دی یعنی د ماشومتوب نه واله د غټوالي پورې یعنی چې د دا کوم ژوند دی دې ته موږ څه ویلی شو وینچر کنسنټ رضامندي کنسنټ څه ته وي دا موږ رضامندۍ ته وي یعنی ته یو کس یو کار کوي او ته په هغې باندې رضا یعنی ستا خوښه دې ته موږ ویلی شو کنسنټ ویج ویج څه ته وي دا هم سفر ته وي یعنی که ته د یو ځای نه بل ځای ته ځي سیز سیز څه ته وي دا وي بندیز ته یعنی په یو سیز باندې پابندي لګول یا بندول ریډ چاپه ریډ څه ته وي دا موږ چاپي ته وي یعنی پولیس چې اوس مطلب یو کس پسې ورشي یو کور باندې چاپه ولګوي دې ته موږ څه ویلی شو ریډ پریویل غالب پریویل موږ څه ته وي یعنی یو کس په تا باندې ډامیننټ شي یعنی تا باندې غالب شي په تا باندې قبضه کولی شي نو دې ته موږ ویلی شو پریویل فیرفل ویریدونکې یعنی فیرفل موږ هغې ته وایي چې مطلب د ایرې نه ډکي یعنی یو څیز اوس مطلب تاسو ایسي کوئ هغې ته مطلب موږ چې تیري کړو هغې ته ویلی شي فیرفل پرنس پرنس څه ته وي دا بټۍ ته وي د خښتې بټۍ دې ته څه وي پرنس پریشیس پریشیس څه ته وي دا وي قیمتي ته یعنی موږ دا چیز ډېر قیمتي دی یعنی ډېر ښه دی نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پریشیس هایک هایک څه ته وي پیدل یعنی موږ چې کله پیدل ګرځو دې ته موږ هایک وایي او بل هایک چې کومه دی همدا هایک موږ دې ته وایي کله چې موږ غره ته خیږو نو پیدل چې کله موږ غره ته خیږو دې ته هم تاسو ویلی شئ هایک هایکینګ هم ورته وایي ارست ارست څه ته وي دا وي نیولو ته یعنی یو کس نیول جیل ته اچول ګرفتاره کول دې ته موږ څه ویلی شو په انګلیسۍ کې دې ته موږ ویلی شو ارست یعنی تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ارست څه ته وي نو تاسو به ورته وایي نیولو ته کامنس کامنس څه ته وي دا وي شروع کولو ته یعنی یو کار شروع کولو ته کامنس ویلی شي ډیر جرأت یعنی موږ یې لکه تا کې دا جرأت د کوم ځای نه راغلی موږ وایي که نه په پښتو کې همدغه جرأت ته په انګلیش کې ویلی شي ډیر بین بین څه ته وي دا بندیز ته وي یعنی تاسو به ډېر خبرونو کې دا اورېدلي چې مطلب دا کاسې وي بین کو لکه اوس مطلب یو کس غلط کار وکړي هغه باندې بین ولګي بندیز پې ولګي چې ته به د دې سیز نه مطلب دا به ته نه کې انویکټیو انویکټیو څه ته وي دا وي کنځل ته یعنی موږ پښتانه چې دا کومې ردې بدې وي کنځلې کوو دې ته څه ویلی شي په انګلیش کې انویکټیو د دې نه تاسو ځان خامخا وساتئ او دا ښه کار نه دی انویډیس د نفرت نه ډک یعنی هغه کس چې څوک نفرت ډېر زیات کړي نو دې ته ویلی شي انویډیس انوی انوی څه ته وي دا وي بدې ردې ویل یعنی یو کس چې کله بدې ردې وي هغه ژبې زبان چې کوم استعمال یې هغه غلط کوي بدې ردې خبرې کوي نو دې ته ویلی شي انوی ډسپایز ډسپایز څه ته وي دا وي نفرت کول یعنی یو کس چې کله د بل کس نه نفرت کوي یا د یو څیز نه نفرت کوي دې ته ویلی شي ډسپایز ډسپانډنټ ناامید یعنی ډسپانډنټ موږ څه ته وي دا موږ ناامیده ته وي یعنی چې یو کار یو ستاسې امید مکمل ختم شي یعنی هوپلیس نو ناامیدي مه کوئ دا موږ سره مطلب یو ګناه ده ډیلیکیټ ډیلیکیټ څه ته وي دا وي نازک ته یعنی هغه څیز چې کوم موږ سره ډېر زیات نازک وي هلکه موږ وي دا کس ډېر نازک دی
یعنی چې هغه سره اسیم لږ شانته خوږ شي یا څه نو هغه مطلب نقصان ورته رسي. نو ډیلیکیټ څه ته وایي؟ دې ته موږ ویلی شو پښتو کې نازک. سینکټم څه ته وایي؟ دا وایي پاک ځای، یعنی یو داسې ځای چې مطلب هغه ډېر مقدس ډېر پاک وي، لکه اوس چې خانه کعبه څنګه ده، مکه مکرمه، یا مطلب زموږ چې کوم جوماتونه دي نو دې ته موږ سینکټم ویلی شو، یعنی یو پاک ځای. لیویټي لاپروا، یعنی هغه کس چې مطلب د یو څیز پروا ورسه نه غیر سنجیده وي. اوس کوم مطلب یو کار کېږي او ښه کار وي دا به وي مړه بس پرېږدی څه پې لیکس او لیویټي د دې دواړو مطلب یو دی، یعنی چې یو کس سره د یو څیز بالکل پروا نه هغه وي چې مطلب څه کېږي مړه. که یو کس مور او پلار سبق له ولیږي او هغه وي چې مړه په سبق باندې څه کوي د هغې اوس څه فکر نه نو دې ته لیویټي او لیکس ویلی شي. لیوډ څه ته وي؟ دا وي ذلیله، یعنی هغه کس چې کوم ذلیل لیوډ. پرسټیجیس ډېر ښه. ها اوس دې کې مطلب دا څومره ټکي چې دي کوم پرسټیجیس، فرالفیک، سبلایم، ګورجس، یعنی دا څلور ټکي تاسو ته ما په اخره کې راوړي دي. د دې ټولو مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی اوس تاسو ته یو ځای کې پرسټیجیس راشي، یعنی پرسټیجیس مطلب به وي چې مطلب یو ډېر ښه، یعنی هغه څیز چې مطلب هغه یو یونیک یو بې مثال، نو دې ته به تاسو څه ویلی شئ؟ پرسټیجیس. فرالفیک څه ته وایي؟ دا هم ډېر ښه ته وایي. اوس مثال خبره موږ ویل که دا کلاړي ډېر فرالفیک، هی از ا فرالفیک پلیر، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ شاندار یا ډېر ښه. موږ یا لکه دا اوس بابر اعظم چې کومه ده دا یو فرالفیک بیټسمن دی، نو دا دې ته موږ څه ویلی شو؟ ډېر ښه، یعنی یو ښه غټ. سبلایم چې کومه دی دا هم یو ډېر ښه ته وایي، یعنی تاسو کو چېرته یو څیز تعریف کوئ نو دې دپاره تاسو سبلایم هم استعمالولی شئ، فرالفیک هم استعمالولی شئ، پرسټیجیس هم استعمالولی شئ او ګورجس هم استعمالولی شئ. یعنی که تاسو چېرته کرکټ میچ کتلی او کمنټیټر چې وي چې ګورجس شاټ، کله وي سبلایم شاټ، یا یو کلاړي یادوي دا فرالفیک پلیر دی، او یا مطلب یو ایوارډ چاته میلاو شي موږ دا هلکه ډېر پرسټیجیس ایوارډ دی. نو دا ټول چې کوم ټکي دي دا موږ څه ته وایي؟ دا موږ ډېر ښه ته وایي. دا ټکي تاسو زده کوئ، دا به ستاسو د انګلیسۍ چې د امپروو کولو لپاره کم یو قدم دی، نو دې کې به تاسو سره دا ډېر هیلپ وکړي. انشاءالله پر روان وخت کې به زه ستاسو لپاره نور هم دغه رنګې مهم کلاسونه راوړم، خو تاسو ما ته انشاءالله کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ چې تاسو سره څه هم ضرورت وي هغه به موږ کوو. نو انشاءالله وکیبلري کلاسونه به زه تاسو لپاره روان وخت کې هم راوړم، او ملګرو تاسو ته ما سټورینې هم ایجولې وي، نو که چېرته تاسو ته سټورینې په خوښه راځي مطلب ستاسو خوښیږي نو زه به تاسو له راوړم، یعنی چې تاسو د څه نه هم انګلیش ښه زده کولی شئ نو انشاءالله هغه به موږ راوړو تاسو ته په دې چینل به درته اپلوډ کوو. ملګرو نننی کلاس زموږ تر پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ. د الله په امان.